پیغمبر علیه السلام ورته وی کته مسلمان خو چونګې د کافر په سب کې ولاړ استا حکم د کافر دی چې کله یو سړی منځونه کوي روزي نشي دعوتونه او حجونه او ګیره پرېخه او پړګي والے او دا خو چې د کافر په سب کې ودرېدو رسول الله فرمایي چې د حکم د کافر دی که ودی وجل دا مردار دی او کتی وجل شهید شوی کمال د ورنواخصو اسلحه د ورنواخصو ګرځا سره پر غنیمت ساسو د فهم لپاره یو مثال ذکر کوم به په دې باندې هر سړی باندې سوچو اسلام دې نشي ولې چې سړی دې منځونم کوي درسونه دې کوي پړګیرم تړي او حج دې کوي او صدقې دې کوي روزي دې نشي قیام الليل ولې د کوپر په خوا کې اولم راولم سولېګم رسولېګم مالتي اخلم او دې جب کې اچوم بلډینګم کورونه به جوړوم هلکه زمو مسلمان هم دا اسی دروغجن سړی دی دروغ وای اې دې مثال په واقع نفس الامر کې دې چې لکه او داس یو سړی او داس وکړي چې معمولی غو هوا ته لاړه دا او داس چې دا خو مونږ وکي لیکن دنه واقع شته ماتون کې شته چې دنه لک حواله اړه سم خیال او داس ما شو کنه شته کدا سړی دا خبرو کې چې لکه ما په شامپو باندې د مخ منځلو په صابون باندې مې د لاسونو منځلو دا کې مې منځلو ډېر زور مې کړی دی مونږ ورته چې ارشد کړي هغه دې کړی دی خو چون کې سره معمولی غو حواله اړه دستا او داس ماده د اسلام دینم د قشا مثال لري لکه او داس کمن چرته لا اله الا الله وې د کفر په خوا کې بيدونه سوريګو کمن الته سوريګو زمنګ بده شي صورت حال لکه څنګه چې د عباس فیصله وکړ رسول الله دې سړي کې به ایمان نشي پاتې کېږي اسلام چې موږ راوړو ایمان چې راوړو داسې واقعي لري توجه تقریبا په دیرشه یو دیرشینو باندې اسلام بربادي کی څو شینو باندې ځان سره وشماري اولنې چې کله انسان کفر او شرک وکړي د دې سړي ایمان او اسلام برباد شي دویم چې کله سړی دا و چې موږ د بندګۍ کوو هغه دغه بندګۍ کوي هغه دغه بندګۍ کوي به رب العالمین لرسیږي د دې سړي کفر اسلام برباد شو کفر راغی سوره هود سوره زمر کې الله په رد کړي شیخ الاسلام ابن تیمیه رساله ولیکلا الواسطه بین الحق والخلق او خلق د الله او د مخلوق ما بین کې فرق دی دریمه خطرناک خبره ده محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فرمایي وی چې کله یو سړی مشرک له مشرک ونه وي او کافر له کافر ونه وي دا سړی په خپل هم کافر شي د سیمو چې لکه زمونږونه کوم زرو شي سما او ستاسو په خوا کې مشرک تیریږي او کافر تیریږي او ته داغه دفاع سبا کې جنت دا خوري بزرګ سړی دی او پرونم دا په جمع کې حاضرو او دا حج نه بګی لاړو پلانې لا نو اهلینم فرمایي چې کافر او مشرک له چا مشرک ونه ویلې ودا سړی د ایمان نه خلاص دا دومره خطرناکه مسله څلورم په دې باندې سړی کافر کېږي چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین کامل دینونه غړي لکه دا دین د نبی کریم علیه السلام خاص ناقص دین دی پلاني پورا کړی دی پلاني پورا کړی دی پلاني او پنځم چې کله سړی د اسلام سره بغض او ورانه ولري دې سړی ایمان پرې خود د سړی کافر شي شپږم چې کله یو سړی د اسلام پورې استهزاء وکړي د اسلام د دین پورې ټوکې او ملنډوږي او قران پورې او موږ پورې جمعات پورې ووم چې کله یو سړی سحر کوي په دینت باندې چې دا حلال دی قران کې الله فرمایي دام کافر شو اتم چې کله یو سړی د کافر په خوا کې ودرېږي داغه معاونت وکړي داغه تایید وکړي دا سړی د ایمان نه خلاص او دا کافر نه هم چې کله یو سړی هغه د شوی د پلانې سړی چې به دا خیر په دین کې را داخل نه دی مطلب دا کدا سړی مسلمانم دی مونږ دینه کې اداره رسیدلې دي ټول مسلمانانو نبی کریم علیه السلام رب العالمین فرمایي تر مرګ پورې ته بندگی کوو دا په کوم ځای نه ورسېدو رسول الله څومره عظیم شخصیت دی هغه مونږ کې او داري مونږ نه کوي اکثر خلک یې زمون پلانې سره رسیدلې دي مونږ له ضرورت نه لري او لسم چې کله سړی د اسلام نه اعراض وکړي دا کافر ایو لسم اهل المدا خبره ذکر کړی دا چې یو سړی غیر الله له سجده کې سجده فلما جاء الاسلام بطل ذلك بالسلام ابن کثیر او خطیب شربینی فرمایي چې کله اسلام راغی نو بس دا ټول مسلې په سلام باندې ختم کړي سجده مجده به واجب الله لکو بل چاله نه به کو دولسم چې یو سړی قران راواله هغه په دې ګندګي کې وغورځي د پاسه به تشمیته جو کې یې په لته باندې وي به سړی کافر دی دیار لسم چې کله سړی زنا کوي خو په دینت باندې شدا مال حلاله ده حلاله کار د ګناه کوي او ځان له حلال غني ګوره دا کافر دی لیکن کې سړی ګناه کبیره وکړو حلال نه غنل ځان ملامت غنو بیا به دا ګناګاری کافر بني او څوار لسم اهل علم فرمایي چې یو سړی د شیخ د ولر چې بالکل زما لپاره رب نشته معبود نشته او زما څوک پوښتنه نه کوي دا سړی هم کافر او پنځم اهل علم دا خبره ذکر کړې ده چې د اسلام دین دا تر وخت پورې غني مړ د الله کو سوال د غلانه پاغ غلاګر نه پاغ وخت کو چې رسول الله وسه حبس کو بس دا سړی کافر شپاړسم چې کله انسان د شي عقیده ولري چې دا عالم حادث دی دا حادث نه دی دا قدیم دی او په خپل پیدا شوی لکه دهرین واقعده ولسم چې وسړي دوی اجتماع چې وسړي د شي عقیده ولري ولسم د شي عقیده انسان ولري چې دا قران کریم د الله کتاب نه دی بلکې رسول الله د ځان جوړ کړی دا شرم کافر دی دا څومره خطرناک خبره ده
اتلسم اهل علم فرمایي سړی د ملائکه بارکه دي چې عقیده ولري چې دا الله لوري دي ام کافر او نو نسم چې محمد رسول الله د ملګرو بارکه سړی د کوپر عقیده ولري لعنت قرباني وي په صحابه. امام مالک رحمت الله علیه فرمایي وې چې کله په سړی باندې شپه تیر شو او صبح صادق قربان راغی او د یو صحابي سره د ظریف اندازه کې د پزړه کې ورانه و چې ابوبکر دا رقم ترې عمر دا رقم ترې معاویه دا رقم ترې پلانې دا رقم وې دا سړی په اتفاق د ټول علماء سره کافر شو. او شلم چې کله سړی په قیامت باندې ایمان نه وړي یوشتم اهل علم دا خبره ذکر کړې ده چې د قران په مقابل کې بل قانون لا لبیک ویل در سړی کفر ثابت شي. دویشتم علماء دا خبره ذکر کړې چې سړی د ایمان په نعمت باندې ناشکری وکړي. درویشتم خلکو دا خبره ذکر کړې ده چې سړی د اسلام د ایمان په زوال باندې ونه یریږي چې دا بسمانه ختم شي. او څلورشتم مؤمنانو له ضرر ورکول د سړی ټول اعمال بربادي کافر کیږي. پنځوشتم چې کله سړی په اسلام باندې ناشکر شي. او شپږوشتم چې د اسلام د زوال یره ور سره نه او وشتم چې مسلمانانو له ضرر ور کوي. اتهشتم رسول الله فرمایي چې د خلکو په وړاندې یو عمل کوي چې ځان له بل عمل کوي د ټول عملونه الله برباد کوي. نه وشتم چې کله یو سړی د اسلام د مسلمانانو د بچیانو په سي د مسلمانانو په سي اسلحه راوالي د دشمن په تایید کی. او درشمه د يهودو نصاراو سره دوستانه یو درشم د هغه سره مشابهت دا یو درش کارونه چې کله انسانو پر د سړی د ایمان نخلاص نو رسول الله ورته ویلي وته اگر که ایمان راوړې پټه خود کوبر په تایید کې ته ولاړ تعالی ترک درکول پکار دي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وې کچیر د سره کوبر په خوا کې ودرېدم او قران کریم ما په خپل سر باندې ولې ځکه هغه وخت شیخ الاسلام د ټول امت مسلمه مجاهد لوی درسیز مجاهد ده امیرو وی اول گزار مال راکې دغه نو روسه به کافر له گزار